ملالې بس دې را موبایل پرېږده دا کلي دا دلته کې دلته مشران وړي روړي سره په جام باندې سلام علیکم یاسر څنګه یې خیر شکر دی ته ښه خیر دی دا راته ووایه که نه دې خوا راشه دا جینۍ څوک ده دا مې خور د اسلام آباد کې وه بله ورځ راغلې ده دا شوی او که نه سلام علیکم سلام ما خو وی که بل څوک دغه ده نه ماشاءالله چې دا خور دې یو رنګه ده او ته پکې بل رنګ یې دا څه حساب کتاب دی بس مړه به دا خو له الله دا کار د کندې کوي مو خو غمونو خراب کړو دا خو جینکې دي ماما زه مې مور ته تلم دا پلار ته تللی دی ها او دا خو کلي کې نه که نه دا خو ما دلته په لومبي ځل ولیده د اسلام آباد کې هلته ترور کرم یې که نه ها او دا هغه یو درېیمه څلورمه ورځ ده چشم بدو ها نور نو څه کوې پټو مټو ته م چکر دا هلته کې تلې وه ترور کره مې ورغلې وه د ګاونډ کې راوسته مې ما ته مې مور کیسه کوله خیر دا ما نه مشر دی په دې چې وړوکو په ده باندې فالج راغلو دا ځکه بدرنګ دی دا ډرامې مه کوه دا زموږ د کلي یاسره ګوره ویم دا خور خو ډېره چالاکه ده اورې بس هلته ښار کې وخت نه دی تېر کړی بلکل حقیقت خبره چې کوم سړي ښار وخوړه که نه نو دا ځمکه نو څوک هم راځئ وزې طرفه واپس الله دې خوشحاله که بس ځمه دا بوځمه هغه خو صحیح ده ګورې تا ته خو د دې کلي د ماحول پته ده که نه دا پوه که د دې ځای خو داسې هلکان دي او داسې خلک دي چې خلک ته پته هلته ووې که نه وي ټیک ټاک راله جوړ کړو پلان کې مې ګوره دا د مونږ کلي دی عزت وخت هم تېر کړی دی ټیک ټاک ښه شی دی خو یو سړی پسې میسج ورکړي یو ښه طریقه استعمال کړي دا نه چې بس وروته ورشه د دې ټیک ټاک له لاسه څونه لاندې جوړې کړي نو بس دا خو زه دې ته وایم نو څوک هم د ما نه کولو کو څه کار نه خدمت الله دې خوشحاله که بس مونږ هم ښه ځای چکر مکر ووښئ صحیح ده دا صحیح ده زه داسې په دې پټو چکر وم صحیح ده السلام علیکم دا ګوره مرچکې ماما دې دا دې کلي خان دی اچھا وخت درانه خواږه ګرځه پوه شوې دې کلي کې دلته مونږ ډېر ښکلي وخت تېر کړی راځئ ځو که خان ځان له بخان یش مال څه کور ته نه لالیږي خیر دی به نو مشر نه دی مشر دی د خپل کور به مشر دی نن سبا داسې وخت دی چې د خپل کور مشران نه وي خدایه پاکه زړه مې درزېږي چې دې خو شاټرې به دا جینۍ کم ښایسته دي اوسني الله ته نه ګوري خلک خو وږی تږی دی پردو ښځو ته دغې پرې ګوري چې څو پرې پناه شوي نه او درته ښه ما وویل چې لکه بار ګرځمه دا جینۍ بار مه ګرځه ویل زه ورله چکر ورکومه دا ورته ګني ښیي ګنیګان ورته ماله ښیي د اسلام آباد خو نه دی چې ته بار چکر ورکې خو ته رالې که نه په تا باندې به زه دا لرګي مات کړم یو ځله ښه خو دا دې لیونی که چې لیونی شي زړه مې وار نه کوي غلاړې د منځه څه جینۍ ایستلې ده د کلي مشر پکې لا چا ملالې خیر دلته مونږ د دې خلکو خاطر کوو مونږ ډېر ښکلي وخت تېر کړی دی د مونږ مور پلار ښکلي وخت تېر کړی دی پوه شوې د چې ځو کور ته ګرمي ده ښه صحیح ده نور ګپ په کور لګوو څومره ښکلې کلي داسې د ښار نه نه راتلم دا څنګه ویډیو دې جوړه کړه مړه ولې صحیح نه صحیح ویډیو جوړه کړه یا خدای لارې کوڅې دي که نه نو زه څه وکړمه خدایه پاکه ده نو د څه ډالو کړه دې خو رستا دونه بېکاره موبایل دی که نه دې کیمره کله مخې ته وړي او کله شاته وړي ستا سترګې کږېږي په موبایل نه پرېږدي ټولو ما د ساده موبایل یا داسې کار دی که نه چې تا له به زه فون واخلم او په دې موبایل دې ته نور نه پوهېږم په دې خو د تا لا یې نه خلاص کړم زه چې زه کور ته صحیح ده تا خو ما له شي سترګې روغ دا پردی زنانه مه چېړه ګورې په ایمان چې د ځمکې ته به دې راواچو ستړې مه شي دا ولې هلکه ته دې څه ویلې خور مې عثماني را ته څه کې تا څه تا ته چې ګورم او دې خور ته دې ګورم نو په ایمان د ځمکې او د اسمان فرق دی ګوره دا دونه خوشکي دي لرې کړي بچه ته غونې نه راوتي لکه خور مې را تاسو نه پوهېږئ یاره ستا خور ده نو ولې دا ستا خو خور خام چې ته د کور نه بار نه دی راوتې دونه څنګه خوښ او دونه ښایسته خو ستړی مه شي خیر وره دې فراده د اسلام آباد کې وه ملاله با اسماعیل آباد نه رالي په غیر رالي مړه اسماعیل آباد نه نه اسلام آباد اسماعیل آباد یو نوم که نه او ټیک دی ټیک دی اسماعیل آباد یاره چې ته ورته سوی هغه ورته ووایه خان کاکا پټې خو مو لیده که نه او جی دا پټې دی دا وګوره 50,000 دا ما دا پیره په 15,000 روپۍ ورکړو خو تماکو تاوان وکړو نو د هغه نه مې واخیست ما لکه زما دې څه کار دی خان هم پرې وکړه ځان له پې جوار وکړه اوس زه ګناهګار شوم ما ته وایي تماکو تاوان وکړو
مرچکي خان ډېر روغ سړی دی او عزیز مې هم دی راته ویل چې مرچکي خان له ځم او لږ پټۍ ترې راله ونیسه خو ګوره کور مور یم نشه د کور غم به مله هغه خو صحیح دی میرخان کاکا خو ګوره لانجې بیا نشم کولی هغه بل ته همدارې 40 روپۍ پاتې نن در کوم سار در کوم نن در کوم سار در کوم هلکه په خپله ورته ووایه که نه ما ورسله کړی زه جاخو والا نه یم زه سړي ته پته ده دا ما ډېر ښه پېژني هغه صحیح دی اوبه شته وروره دا پټۍ دي 100 روپۍ پټۍ دي خو ما دا به ایډوانس یو اجاره چې کوم دی دا به مخکې راکړې پټۍ دي زه پس صبر پس سار پیسو پس ما مازیګر راشه مازدیګر او سهار نه چې ماښامه پورې به ته پیسې دې راونړې یو په ډبل په حساب وي زما دا پیسې وسه دغه نه دی تالی نه ما ته قرآن کې پس کوڅه کې کېنم ما ته ویلي هلکه مړه بس نورې خبرې به کېږي خو زه دا وایم چې ولې خورې کتې دا دغه خر د دلته خو نیمه نه دي تا ته مو وی کنه چې د کور کې وکینو مو خدای عزت خلکو دا خو لوپران دي غونډه نه جوړېږي دسته کنه ما رې راکوي ما سره خبره الله دې خوشحاله څه نه یادوم مړه خفه نه شي دا سړی ما ته وګوره کورې ځوانې بس لاړ شه سیر ورځې ده ښه نو خیمه سې روزې له لاړ شه زه ته زه ګپ به لګو ښه بل خیرات چی بیا به هم درته وایم مړه څه خبره نشته دې ما خېټه خرابه نور ته کې ودل خېټه مې نه ده خرابه ما راته ویل مې دغلته د فضلدین ما خیرات دی هغې له دې ورولم نور خو زه ما ته پته مړه سپک کار دی شوی نه راته نه شوي پر دو خیراتونو له دې دا سپک کار بای ته ټولو ماټ پک کار تا کړی دي ضرور چې ده دسې ځه هلکه دا چې نن ورکړې ده که نه پرېږده مړه دا خبرې خدای ولې خیر خو دی مړې خوراکۍ خو خوراکۍ ده خوراکۍ دې څه وایي ته ورشه څه وایي ده تا ما ته نه وایي تا ته وایي دا خو تاسو ته نه وایي دا د ما خور ده ښه او د ستاسو دواړو خور ده ده ښه نه نه دواړو خور دما خو نیټه دا د ستا هم خور دما خو نیټه هلکه موږ په کور کې دا غشتو نه تنګ دي یاره خبرې ته وکړه په کور کې دا شتو خوریانو نه تنګ یې موږ وایي چې له وړو ته ونیسو ته موږ له دا یو هم خور کې ده سره یو خبره کومه جمیله شیز څنګه ورکړې نه که نه نه ورکړی خو م نه لرو ولې نو چا له بیا سیم ورکوئ څه د شر خلاف نو تا دې درکمه هلکه مړه مړه یاره چوپ شه زه سره پرېږده لږ پښتانه دی یو پیښ شو یار څه پنجابیان نه یو پښتانه یک برابر نه راغلی مو بیره موټر په دا کوڅه کې ودا کېنه چې راته نه شي تماکو به یې نه کړه که نه زه دې مو وارومه صحیح ده جوار غنم به یې کرلي غني به یې کرلي د بل چا پیدا به شوی صحیح زه به وپېژنم مرچکي خانه یوه خبره د بله کومه زما دغه یاسرې پیه که دقیقه ټوټه د ګیلې او مانې را مخله چې د رایات کو ګوره امیرخان کاکا یو خو ستاسو هغه ماشومه ګوره د اسلام آباد نه راغلی په بابو کې ګرځي او بیا د کلو خو داسې معقول دی نو موږ ولې شرموئ بورخه په سره وه لږ په ستر پرده کوئ و دا مې ورته ویلیم دي خو دغه یاسرې نه دی دا ته پویه که دا جنۍ دغه برانه کړې ده په یوې بوجې په بلې راولي دله خو چې د کار وکړه چې د کار خاصه بیا کوه خوش یې تشه ټولو کوڅو کې ګرځي زه یم چې تا سره برتي کم ښه به ما سره خو کسان دا رشته خو بیا هم ضرورت راغی نو بالې بیا ما ته ووایه هغه یو کس چې د لاړه که نه نو د ده راتوی ځان سره راکړه مرچکي خان ځان سره یې که ستا د نظر نه به لاندې زما خبره نه مني صحیح ده که تا سره پټې دې خوښ شو که نه پټۍ خو مې خوښ شو په ډېران میران به پکې واچې رو دغه پټې دي او خیر دی چې امیرخان کاکا دې راوستي ستا په مخ پتې له شل روپۍ ما له کمې راکړه الله دې عزت وکړه دلته ما چې مرچکي خان ګوره د دې والا نه دی د پیسو وږی نه دی بالې داسې کار دی چې دوی به بوځي زه تاسو چې اوبه پرې وکړئ صحیح ده صحیح ده یوسف خان د څنګه زړه دی صحیح ده بس ځو که نه چې او ته ایسارېږي چې بوسې چې شربت وکړي که نه شربت به تې وڅښو زه دې بوځې ته بوځه زه داسې پټې باندې چکر وم دردم راځئ یوسف خانه خان السلام علیکم مرچکي خان آباد اوسې ته وګوره هلکه نمبر کې ځان سره که ته پرېږده ته کور کې خور او مور لري نه مالې توبه خدایه زما کور کې نه مور شته او نه خور مور هم رانه الله اغوستې ده او خوریان هم رانه الله اغوستې دي بس دغه دا دی او زه یم په کور کې دواړه پاتې شو ده ته مې ویل چې تاله به ښځه وکړم نو خیر دی زمونږ خدمت به هم کوي نو که ووایه زه دې خپل رو رشته به در ولېږم ځکه نور څه نه زه خو په دې زړه غټ کاڼي کېږم زما ورور چې کله مې ورکوله تاسو ته خبره وره نو کله به یې ورکوې بس لا نه ورکوم دا خو ماشومه ده زما خبرې ته غوږ کېږده غوږ کېږدي غورځېږم دا ماشه جوړېږي نه بای ته ورته وګوره ولې نه جوړېږي ظالمه داسې خلک خو زما د ماما په کور کې نوکرانو زه خو داسې خلکو له به مې ورکوم داسې ما کوشش واپس اسلام آباد ته سړي له ورکوم ښه هونډا 7 ګاډي ورسره یو
મારા બાપ તમારા દે ગાડી જો બની હોય દે કે કાર ગાડી کی ના પકે કાઢા اذا قاعد شکار ورا دی باندې ما دونه تعلیم وکړه دونه خرچې مې وکړه دیونه څو تعلیم کړی؟ په خرګاډي کې دې څونه تعلیم کړی؟ اتلسمه پاس کړی دی او لا روانه ده سکول د 14مه پورې دی 13مه پورې مې هغه یې مې وبس کړی مې د کوڅه شو امه خلصم ته وای مالا به دا قرن څه شی یادو به میټریک میټرت ما یادو میټرت دا قرنګ څه شی دی به کړی ها میټریک ته راځي میټرت ورغله کې را کما شومان کنه کړی خیر غلی را لګ ټیوشن لا بیغمه شه من ځوانه تعلیم هم نه دی کړی دا سړی ځوانه تعلیم نه دی کړی بس کار دی زر وتا سورځي ما ته وښه شپږ زره تنخوا به 3000 ده او 3000 خپلی دا به مونږ ساده خورخه له تنخوا ورکو او مونږ به ما خام د خیره ټیوشن له درځو تاسو کارا چې مونږ کله ټیوشن چالو کو کنه د ما کنه زیاو د ساره برازي واړه واړه ماشومان دي دلته خلکو ګټو تنه استي که په ایمان چې دی لختي کې دی ومانډم غره ما هم مونږ ټیوشن له درځو لزر شوي لزر وتوريکا مو بدرځو ټیک تر راځي خیراتونو پسې ګرځو ویلز در شپږ درو دا سي دا څه موزي ودی د 200 درک لکه د مو اے ما نه بتا بتا ما نه وټ بوداږي دا خدای دې خپل ماشه تا ته مې نه ویل چې تیل پکې واچو باندې شو یو 100 روپۍ ګر سره راکه به مونږ درځو سم تنخوا کې ځامو لیکا صحیح ده بس خرج واچو هغه ټیل بګیتا نشته تیل دې پکې نه دی چولې ټیل بګینیتا نشته پکې کنه تیل یک زما باندې موټر سایکل لرو او بس کو نه وړه هغه موټر سایکل د پښته نو دراوې دا مونږ لاړو والا کړو خور په اند ساته ها کېغه مطلب تاسو خو یا بازار ساته اچھا یا څنګه به یې ورېنو نه خوشاله کړه الله مې مانو مې شه نو مې شه دې خور زماره ولې اسی وې مې یارا نو مې راته خای مې مالا نو مې له بای بای مالالا بالا نه مالا خدای دې ورکا ته چې ذکر تا مونږ نو دا ډېر د بلنګ خلک ته په زم شرم بس مبوز اسلام آباد ځلې ونی صحیح ده راځه بس دا خو دا غال دی نو تا ته زم جو پټه صحیح چوا موبایل لارو کې مرو باسه مونږ خدای عزت وخت تیر کړی دا خلک پر بسره ډرامې کوي بیا یو منم چې کله دی کنه خو ګرځي خپل اسلام آباد وختونه ارسته نشم بدلوله پیښوي چې څنګه مې الته کې لباس دلته به د لباس مې